بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په خپل اهل عیال نفقه خرڅول په کفاره د یمین کې درېږي که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې نه درېږي، ځکه مصرف د زکات یعنی ځای د مصرفولو د زکات، ځای د مصرفولو د کفارې، ځای د مصرفولو د نظر یو دی. چاته چې زکات ورکول روا وي هغه ته د سرسایې پیسې ورکول هم روا دي، د کفارې پیسې ورکول هم روا دي، د نظر پیسې ورکول هم روا دي. چاته چې نه وي جایز نو هغه ته د زکات پیسې چې چاته نه وي جایز، د کفارې پیسې هم هغه ته نه دي جایز. د زکات پیسې سړی نه اصولو ته ورکولی سي، نه فروع ته، او نه هغه چاته چې د ده په عیال کې وي، نفقه یې پر ده وي، لکه د ده ورونه و خویندې چې په ویش ورسره ګډ وي. الدر مختار وحشي ابن عابدين لیکي: وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد 2 صفحه 319. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.